سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یاست. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې هم د سریلانکا لوبډلې څخه ډېره شرموونکې ماتې وخوړله. سریلانکا پرله پسې په دویمه نړیواله ورځنۍ سیالۍ کې هم افغانستان ته په ستر توپیر ماته ورکړله. د دویمې لوبې تر ګټلو ترڅنګ د نړیوالې ورځنۍ سیالۍ لوبو لړۍ هم وګټله. په دغه لوبه کې سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د لوبې ټاس وګټي، په خپله د بیټینګ پرېکړه وکړله. په ټاکل شویو 500 اورونو کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره 308 منډې جوړې کړلې. سریلانکا لوبډلې په دغه لوبه کې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه هم وکړله چې د سریلانکا لوبډلې په ګټه سریلانکا تر ټولو زیاتې ونې سوځېدلې منډې جوړ کړې. داسې مینډیز بیا 160 منډې جوړ کړله. نورو لوبغاړو هم 50 ووهللې چې ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه یې وکړه. په دغه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې زبردسته توپ اچونه وکړله چې د افغانستان لوبډلې په ګټه عظمت الله عمرزي 3 لوبغاړي وسوځول. داسې قیس احمد، نور احمد او فضل حق فاروقي بیا یو لوبغاړي وسوځوي. په دغه لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ډېره خرابه ناکامه ډګر ساتنه وکړله چې 5 کیچونه یې ډراپ کړه. که افغانستان دغه کیچونه نیولي وای نو سریلانکا به دوغنده غټ هدف نه وای ایښی. افغانستان به دغه هدف په ډېره اسانۍ سره پوره کړی وای او لوبه بیا هم ګټلې وای. د 309 منډو هدف په تعقیب کې افغان لوبډلې ډېره خوندوره په زړه پورې توپوهنه وکړله. که څه هم رحمان الله ګربز په 8 منډو باندې خپله وکټ د لاسه ورکړله، خو ابراهیم ځدران او رحمتشاه زرمتي بیا ډېره زبردسته لوبه وکړله او ښه ملګرتیا یې هم وکړله چې دواړو 50 ووهللې، خو بدبختانه تر دوی تر اوټ کېدو وروسته پرله پسې افغان لوبغاړو خپلې وکټې له لاسه ورکړلې او دغه لوبه یې وبایلله. تاسو وګورئ چې افغانستان په توپوهنه کې رحمتشاه زرمتی و، ابراهیم ځدران چې ولاړو د افغانستان 140 منډې وې خپل یو لوبغاړی د لاسه ورکړی و، خو کم وخت چې رحمتشاه زرمتی و ابراهیم ځدران چې اوټ سو په 153 په افغانستان خپل ټوله لوبډله د لاسه ورکړه. د افغانستان لوبډلې په ګټه په توپوهنه کې رحمتشاه زرمتی 63 منډې جوړ کړلې، ابراهیم ځدران بیا 54 منډې جوړ کړله. نورو لوبډله مکمله په توپوهنه کې ناکامه سوله، پرله پسې خپلې وکټې د لاسه ورکړلې چې په 153 منډو باندې ټوله لوبډله وسوځېدله. افغانستان په دغه لوبه کې په 155 منډو په توپیر ستره ماته وخوړله. د سریلانکا کرکټ ملي لوبډلې د ښې توپوهنې ترڅنګ ښه توپ اچونه هم ترسره کړله. د سریلانکا لوبډلې په ګټه په توپ اچونه کې ویندو سرنکا ډېره زبردسته په زړه پورې لوبه وکړله چې 4 لوبغاړي وسوځوله. که غواړئ د کرکټ په اړه باندې تازه او مهمو معلوماتو څخه ځان خبر کړئ نو حتما زموږ پیج درسره فالو، چینل درسره سبسکرایب کړئ. د نورو تازه معلوماتو لپاره زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.